دیوګل هم د کونړ د نورو غرنیو درو په څیر سمسوره ده. په طبیعي ښکلاوو دا ملاله دره د تیر حکومت پر مهال د جګړو او ناخوالو زیږنده وه، خو کله چې اسلامي امارت پر واک شو دا دره د امن او سولې څښتنه شوه. زیات تعداد باندې دلته زموږ ځواکونه پراته دي او الحمدلله هر قسمه وسایل او تجهیزات لري. نو زه ټولو هیوادوالو ته او خپلو مشرانو ته او کشرانو ټولو ته الحمدلله اصل په سلو کې اطمینان ورکوم د امنیت په برخه کې چې دلته داسې یوه موضوع مخې ته نه ده راغلې چې مثال د بې امنیتۍ او مثال د تشویش وړي. الحمدلله سل په سلو کې دلته امنیت قایم دی او سل په سلو کې موږ نورو سیلانیانو ته هیوادوالو ته موږ اطمینان ورکوو چې دلته څوک راځي نو په ډاډه باندې دلته راتللی شي. زموږ د اسلامي اردو هم یو ټولی پروت دی، د هغه پوستې هم باره ساو پورې پرتې دي او ورسره شهره ټولی دی، پولیس ملګري دي، هغه هم پوستې لري او امنیتي تدابیر یې ډېر ښه کلک او برابر دي، هېڅ یو مشکل نشته دی ساحه کې. سیلانیان نورو ته چې راشي د خپل افغانستان او د ټولې علاقې دغه منظرې وکړي، دغه ساحې وویني چې دغه نورو ساحو دغه د چکر ځایونه دي، بیا هغه ورته هېڅ خوند به هم نه ورکوي. دلته د ښه امنیت د تامین په موخه د اسلامي اردو مجاهدین وایي شپه ورځ د خپلو هیوادوالو په چوپړ کې دي او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې امنیتي ستونزې جوړې کړي. په دې وطن کې هېڅ مشکلات نشته، بس ښه د امنیت ډاډ ورکوو چې دلته په ازاده فضا کې راشي، خپل سیلانیان راشي، خپلې چکرې وکړي او سلبینو ته اطمینان ورکوم چې په ډاډه زړه راشي او منظرې وکړي، اطمینان دی ورته زموږ له طرفه. دیوګل دره کې انشاءالله پوره امنیت ته هېڅ خبره نشته دی. د یادولو وړ ده دغه درې ته په ورغځېدلي سړک هم د پاکونې او پراختیا چارې پیل شوي څو ورتلونکو سیلانیانو او عامو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي.